بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الدرس الثاني للجزء الثاني من دروس اللغة العربية. الدرس الثاني هشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ څنګه حال ستا يا أخي اي ورور زما؟ معنی الأخو څوک دی ورور؟ یعنی د اصل کې اشاره ده. هشام ورته وایي انا مهندس، زه انجینر یم، جدید نوی انجینر یم. اسمي هشام، نوم زما هشام دی. انا من الولایات المتحده، زه د متحده ایالاتو څخه یم. زه متحده ایالاتو څخه یم. بلال وایي اهلا وسهلا، ښه راغلاستې او بک یا اخي، تاسو ښه راست ای زما ورور. انا مسرور، زه خوشحاله یم. بلقایک، ستاسو په ملاقات سره. انا زمیلک، زه ستا ملګری یم. اسمي بلال بن حامد، زما نوم بلال زوی د حامد دی. نو هغه ورته وایي امن واشنګټن انت یا هشام، آیا ته د واشنګټن یې ای هشامه؟ هشام وایي لا انا لست من واشنګټن، زه د واشنګټن نه یم. اني من نیویورک، زه د نیویارک یم. بلال هغه ورته وایي امسلم ابوک، آیا ستا پلار مسلمان دی یا هشام؟ هشام وایي لا هو لیس بمسلم، هغه مسلمان نه دی. بلال و امک امسلمة هي، او مور ستا امسلمة هي، آیا هغه مسلمانه ده؟ هشام لا هي لیست بمسلمة، هغه نه ده مسلمانه. او بیا بلال و امك امسلمة هي، هشام لا هي لیست بمسلمة. بلال الک ابناء، آیا ستا بچي سته یا هشام؟ هشام وایي نعم لی ستة ابناء، زما شپږ بچي دي. بلال اطلاب هم، آیا هغوی طلبا دي، طالب العلمان دي؟ هشام وایي لا هم لیسوا بطلاب، هغوی طالب العلمان نه دي. ان بعضهم تجار، بعضې د هغوی تجاران دي. و بعضهم مهندسون، بعضې انجینران دي. بلال الک بنات، آیا ته لوڼې لرې؟ هشام ورته وایي نعم لی خمس بنات، زما پنځه لوڼې دي. بلال متزوجات، ای متزوجات هي، آیا هغوی متزوجې دي، واده کړل شوي دي؟ هشام وایي لا هن لسن بمتزوجات، هغوی نه دي واده کړل شوي. انهن صغار، هغوی وړوکي دي. بعضهن فی المدرسه، بعضې په مدرسه کې دي الابتدائیه. و بعضهن فی المدرسة المتوسطه، بعضې مدرسه متوسطه کې دي. هشام بلال الک اخوه، آیا ستا ورونه شته؟ هشام وایي لا لیس لی اخوه، زما ورونه نشته. ان لی ثلاثه اخوات، زما درې خویندې دي. بلال امسلمات هن، آیا هغوی مسلمان دي؟ هشام نعم هن مسلمات، هو هغوی مسلمان دي والحمد لله. تمارين أجب عن الأسئلة الآتية. أول، من أين هشام؟ هشام دا کم ځای دی؟ هشام من نيويورك، هشام د نیویورک دی. دویم، من أي مدينة هو؟ هغه د کوم ښار دی؟ نو ته دا به ورته ووایه چې من نیویورک، د نیویورک ښار من الولایات المتحده، متحده ایالاتو څخه دی. او دریم، کم اختا له، څو خویندې د هغه؟ له ثلاث اخوات، د هغه درې خویندې دي. دویم، ضع هذه العلامة، کږده علامه امام الجمل الصحيحة، مخکې د صحیح جملې. وهذه العلامه ضرب علامه د غلطي. امام الجملة، د هغه جملې مخته. لیست صحیحة، چې هغه صحیح نه وي. اول، هشام من واشنطن،
نو صحیح علامه ده. دویم اخواته مسلمات، دا هغه خوندې هغه مسلمانانې دي، نو دې ته صحیح علامه. او دریم بناته لسنا بمتزوجات، دا هغه لوڼې نه دي متزوجات، نو صحیح علامه ده. څلورم ابناؤه طلاب، دا هغه بچي طلبا دي، نو لیسو بطلاب، غلطه علامه، ضرب علامه. پنځم امه لیست بمسلمة، مور نه ده مسلمانه، نو صحیح علامه ده. شپږم ابوه مسلم، پلار مسلمان دی، نو دا هم غلطه علامه ده، ځکه پلار هم مسلمان نه و. او دریم تأمل ما یلی، غور وکړه چې را روان. حامد طالب، حامد طالب دی، طلب کوونکی دی. نو اوس حامد لیس بطالب، حامد نه دی طالب، یعنی لیس نفی کوي. بل الطلاب صغار، طلبا وړوکي دي. الطلاب لیسوا بصغار، طلبا نه دي وړوکي. آمنة طبیبة، آمنه ډاکټر ده. آمنة لیست بطبیبة، آمنه نه ده هغه ډاکټر. او بل الفتيات متزوجات، فتيات هغه ځوان جنکۍ چې دي واده کړل شوي دي. الفتيات لسن بمتزوجات، هغوی نه دي واده کړل شوي. انت کبیر، ته لوی، نو انت لست بکبیر، ته لوی یعنی غټ عمر والا نه. او انتم جدد، تاسو نوي یاستئ. انتم لستم بجدد، تاسو نه یاستئ نوي. انت فقیرة، ته فقیره. انت لستی بفقیرة، ته نه یې فقیره. انتن مجتهدات، تاسو زنانې کوشش کوونکې یاست. او انتن لستن بمجتهدات، تاسو نه یاست کوشش کوونکې. انا مدرس، زه مدرس یم. انا لست بمدرس، زه مدرس نه یم. نحن طلاب، مونږ طلبا یو. نحن لسنا بطلاب، مونږ طلبا نه یو. څلورم ادخل لیس علی الجمل الآتیة، لیس داخل که فراروانه جمله باندې. اول الباء، باب مغلق، دروازه بنده ده. لیس الباب مغلقا، ځکه افعال ناقصه مبتدا طرف خبر نصب. دویم الماء بارد، اوبه یخې دي. لیس الماء باردا، اوبه نه دي یخې. دریم هشام مریض، لیس هشام مریضا. او څلورم ابي نائم، زما پلار وده دی. لیس ابي نائم، پلار مې نه دی وده. او بل پنځم الدرس صعب، درس سخت دی. لیس الدرس صعبا، درس سخت نه دی. المسجد قریبا، لیس المسجد قریبا، مسجد نږدې نه دی. وهم الطفل جوعان، دا بچی هلک دا وږی دی. لیس الطفل جوعان یا بجوعانه. پنځم اقرأ المثالين ثم ادخل، داخل که ليس على الجملة الآتية. هو تاجر، ليس تاجرا، يا هو ليس بتاجر. هو من اليابان، هو ليس من اليابان. السيارة جميلة، ليست السيارة جميلة. أو أنا غني، دلتا لست غنيا. أنت فقير، أو لست فقيرا. أو هي من العراق، ليست من العراق. أو فنزم نحن أذكياء، لسنا أذكياء. أو شبقم هو عزب، أو ليس عزبا. وهم المدرسون في الفصل، نو ليس المدرسون في الفصل. أتم أنت ذكية، نو لست ذكية. نهم أنتم كبار، نو لستم كبارا. لسم الطالبات في المكتبة، طالبات مكتبة، نو ليست الطالبات في المكتبة. أو أنتن طالبات جدد، تاسو طالبات، لستن طالبات جددا.
شپږم أجب جواب راکه عن الأسئلة الآتية روان سوالونه بالنفي فنفي سره مستعمل ليس وي. اول امهندس ابوك اي پلار ستا انجینر دی؟ نو ليس ابي مهندس، نه زما پلار انجینر. امدرسة امك اي مور دي مدرسه ده؟ نو ليست امي مدرسة تن، زما مور مدرسه نه ده. الطلاب اخوتك اي ورونه طلبه دي؟ نو ليس اخوتي یا ليس طلاب اخوتي، نه دي طالبان ورونه زما. څلورم اممرضات اخواتك ایا خویندې دي هغه نرسې ډاکټرې دي؟ نو ليست اخواتي ممرضات. پنځم امدرس انت؟ نو لست مدرسا، زه نه یم مدرس. اجدد انتم ایا تاسو نوي یاست؟ نو لسنا جددا، مونږ نوي نه یو. اجدیدة سیارتک ایا ستا سیاره جدیده ده؟ نو ليست سيارتي جديدة. وهم يوجه المدرس إلى كل من الطلاب أسئلة، ومتوجه بكيب مدرس هر طلباء لرا أسئلة يكون جوابها بالنفي، جواب فنفسر، ويرد عليه الطالب مستملا لست. نحو من أمريكا أنت؟ آية أمريكاية؟ نو لست من أمريكا. أمتزوج أنت؟ يا أمتزوج أنت؟ لست متزوجا. أمريض أنت؟ لست مريضا. أمهندس أنت؟ لست مهندسا. أتم اقرأ المثال، مثال راوة ثم أدخل بداخلك إن على الجمل الآتية. لي 3 أخوات. نو إن لي 3 أخوات. أصله 3 أخوات لي، أصله إن 3 أخوات لي. اول في الفصل 5 طلاب جدد، ففصل کی 5 طلبه دي نوي. نو إن في داخلك إن في الفصل 5 طلاب جدد. إن في الفصل دا إن حرف مشغول فيه في الفصل جار مجرور، دا خبر مقدم دی. 5 طلاب دا با مضاف ضافي، دا با اسم مؤخر سي. نو دا حرف مشغول فيه عمل داو چې اسم ته نصب ورکوي. کله جار مجرور او ظرف راشي نو دا خبر مقدم راشي. نو خبر د اسم د ان خو چې وو هغه مرفوع، نو دی وایي څخه او اسم منصوبه وو. لنا مدرس جديد. إن لنا مدرسا، إن لنا مدرسا جيد. زمونږ دپاره مدرس نه. دریم في جيبي 100 ريال، زمان په جيب کې 100 ريال دي. إن في جيبي 100 ريال. څلورم في الهند أنهار كثيرة، فهند کې نهرونه ډېر دي. إن في الهند أنهارا كثيرة. او پنځم لك برقية، ستا لپاره یو برقي ده، یو رساله ده. في مکتب البريد، هغه مکتب برید کې چې هغه ژر لیږل کېږي. نو إن لك برقية في مكتب البريد. شپږم لي 1000 دولار في مصرف. نو إن لي 1000 دولار، زما سره 1000 ډالر دي په هغه بینک اکاونټ کې، مصرف الراجح شي ورته وایي مصرف. الكلمات الجديدة لقاء معنى ملاقات، أو جيد معنى خ. جيب جيبون جمع جيوب، ليس منا من شق الجيوب. أو نهر جمع أنهار. برقية جمع برقيات. مصرف جمع مصارف. مكتب البريد. الدرس الثالث، وبالله التوفيق.